شو د دیدار په بازارګر نره خوږیږي درد مې بیا متصور په نندارتون کې دا څو زملې مو شو په خونبازار کشکې نن مې بیا زړګی نری خوږیږي درد مې بیا منتصور په نندارتون کې نو یا قربان قربان محترم اوریدونکو عزیزانو علی قدر عزتمند و صاحبانو زغم جند سو خبرو ارزمندم آزدم شوینا که چه دردمند ما افغانم کوینا که می تلخیوی د مریض په سخت ویل سنا خوښي وینو زه دردمند ما د درد سندرې وایم خو د زړه دردونه تاسو ته وسایم ولې دنیا ګوري چې ورو ورو پورته روان دی روان څه چې قریب شوی تر اسمان دی زمونږ سترګې د غفلت نه نغړېږي مجازلګې نره خوږېږي خوږېږي ولې نظر وکړي دې دنیا او دې جهان ته او دې همت او دې کوشش او دې وجدان ته خیال لري چې په سپوږمۍ کې ودانې کا مسافر کې په هوا زندګاني کا ولې موږ تر اوسه لا په خاورو کې تغړېږو د سطخورو د سدونه نه خلاصېږو ډک سیندونه د اوبو راته روان دی دا ظلم د اوبو لکه مې وران دی ولې نو خدای راکړي ښه پاسته پاسته ډاګونه او په لکونو کروړونو جریبونه افسوس دا چې کمال نشته په پښتون کې دا متصور په نندارتون کې ولې نو پښتانه که ټول د علم خاوندان شي او ډاګونه تمامي زمونږ ودان شي په وطن به زمونږ سره رقاتې وي د غلو به په مونږ ولې قیمتي وي نو ولې وجه دا ده چې کوشش او کمال نشته د ملت په دې خبره څه خیال نشته هر سړی د ځان ځاني په لار روان دی د تعلیمات معرف لري ګردان دی ولې نو که ځانونه د معرف سره اشنا کړو د عرفان په معامله سترګې بنا کړو نه به اوسو په احتیاج او انتظار ګډو کاشکې موږ خو د دیدار په بازار ګډ خوږېږي درد مې بیا متصور په نندارتون کې زمینې مو شو په خونبار ګډو کاشکې موږ خو د دیدار په بازار ګډ درد مې بیا متصور په نندارتون کې راتلو زمینې مو شو په خونبار یا قربان قربان یو انګریز به بې سواده پاتې نه وي او په خپل علم نامراد به پاتې نه وي نو موږ په سلو کې پنځه نوي عامیان یو پنځم کلي مرزا پسې روان وایي یو انګریز به چا نادان لیدلی نه وي له مکتبه به ناکام وتلی نه وي نو زمونږ اور کې ډلې ډلې ناکامیږي ناکامي په مکتب نه خارجېږي ولې نو که رښتیا وایم پښتو او غیرت نشته د ناکام ارکوب لرو کې اهلیت نشته
دا خو مرګ ده چې پښتون زوی ناکامیږي دا زړګی نری نری خوږیږي ولې نو تمدن اول د بلخ شروع شوی دنیا پوی نه و زمونږ ځینې پوه شوی نو موږ نه وروسته خلک مخکې عالمان شو شاګردان د استادانو استادان شو ولې څلور سوه کاله مخکې زما ګرانه امریکا د کشف کړی واوره مانا نن فکر اسمانونو ته ختلي سرمري خطارو ته رسېدلي ولې نو ای افسوس افسوس زمونږ په پښتونوالا نن تعلیم د پاره درومو امریکا لا یو عالم نشو پیدا قوم د پښتون کې دا متصور په نندارتون کې ولې که یو توکه د خارج نه نوی راشي اخیستلو تم د زونې میل پیدا شي دا خو نشته چې په خپله ځان ته جوړ کړو د احمد خپل احمدانو نه موړ کړو خپل مالو چې وړې موږ لیږو جاپان ته خو په دویا په درې نه ګورو خپل زیان ته ګس په سلیا په نوي بیرته اخلو د بجاج په دوکانوار نه پیل خلو نخلو ولې څه پیسې زمونږ په چای څه په سګرټ ځي د کالګټه مخارج ته په ملت ځي نو د ناکامه یم په شور او په چغار کږه کشکې موږ چې د دې د هر سبا کار دی نن دا زړګی نری نری خوږېږي درد مې بیا منتصور په نندارتون کې یا قربان شمه مگر من د بیل می سیلاب یوړي نو د پټرول خېچینې لرو کال کې دروغ نو هم د رات په یو ځله کې باز لکې ولې نو علم نشته پوها نشته چې ودان کړو خپل ځانونه د اصلیو خاوندان کړو د خارج تیلونه کار اخلو ترکوما شرمېږي نه په دې خبره مرما ولې نو څو به شمېرم ارشه دغسې قیاس کړئ خدای د پاره د نفاق نه پورته لاس کوي په نفاق کې آکو بس سړی سپکېږي بیا زړګی نری نری خوږېږي ولې نو پښتونه ورشه کېنه سینما ته چې وضعیت د نور دنیا ښکاره شي تا ته نورو خلقو کاروئ نه ځان خبر کا یا په خپل موجوده حالو ته نظر کا ولې نو په دنیا کې اسې رنګه سرودیان دي سرودیان څه چې په حیث د ډاکټران دي خو زمونږ ماته باجه ډوکړه رباب دی لیکن دا کله موقوف او کله معاف دی خان ملک زما په غم کې د رشوت دی شیخ صاحب میرا توای جوړ قیامت دی او مې نه لید په خدمت کې خدمتګار کړه کاشکې موږ کې د دې د هر سبا کار کړه نندارتون کې ابو زمین مصطفی بارګه نن مې بیا زړګی نری نری خوږېږي درد مې بیا متصور په نندارتون کې
آمین کسنوایم لدرد ټول پرسېږم کس وایم خدای شته دی چې ویرېږم خو زمونږ د پښتنو ځینې خانان دي ویله د په مخ ملنګان دي وا ملنګان دي ولې کله کله تمانچه ورته تر څنګ کا دا لا بله ریشخندي په ځان څرګند کا نو د هغه خان به څه د خانۍ خوند وي او چې په مینه د په مخو کې د بندي بندي د اعمالو دې کارو ته چې نظر کړم سګیله به د غریب او زوره ورکړم په قسمت مې چې څه وي هغه رسېږي نن مې بیا زړګی نره نره خوږېږي خوږېږي نو د ځینې حاکمانو به څه وایم خفه نیم خیر دی خطرې نه رضا یم په شنو لښتو یې تمام کنډو کپر یم پاچه خدای زه انسان یم که ډنګر ما ډنګر ما حاضرینو نه حیا راځي شرمېږم عفه غواړم نو په همدې ځای کې به یې پرېږدم په اخلاص سره لاسونه کړي راپورته ګارۍ په استغفار شي د خدای لور ته خدایه ته مې د حسد قبسانه کړې کونډه رنډې یتیمان زموږ ماړه کړې د تیارې د جهالت نه مې بیرون کې ارتقام تصور په نندارتون کې د نفاق میکروب مې ووژنې رګو کې پښتانه په خپل کرم سره ټول پوی کې پښتانه د فابریکونو خاوندان کې شاګردان مې د معرف ټولو سازان کې افغاني ساخت ماشینونه ورښکاره کې کل جهان مې د کمال په ننداره کې نو الهي ستا د حبیب له برکته او د پښتون جنډه دنیا تل کې ښکته او ښکته غمزده د زمانې زملنګ جان یم ترقي د پښتنو ته په ارمان یم درویزګر یم په اردل په ادیار ګډه کشمن کې د دیدار په بازار